أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سورة البقرة پارا نمبر 2 یعنی دویم سپارہ رکو نمبر 8 یعنی اتم رکو آیات نمبر 196 یعنی یوسل او شپږ نوی نمبر آیات مبارکہ. دین ما قبل آیات کریمہ کے اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چې د الله تعالی په لار کې مال خرج کې او په خپلو لاسونو باندې ځان هلاکت کې ما اچوي. او نیکی کوي یقینا چې الله تعالی هغه خلق خوښوي کم چې نیکوکار دي، یعنی هغه خلکو سره محبت کوي کم چې نیکی کوونکي. نوې درس کې الله تعالی فرمایي چې حج او عمره د الله تعالی د رضا لپاره پوره کوي، او که چېرې په لاره کې حصار کړی شي یعنی بند کړی شي، د حج بندیز ولګي، په لاره کې خطر وي یا څه بل څه وجه وي، خو په لاره کې حصار شي، نو هر څه قرباني چې موندې شي نو هغه ورکړي. او خپل سرونه تر هغه وخته پورې مخرئ تر څو چې قرباني خپل ځای ته ونه رسي، یعنی مینا ته. او که چېرې تاسو کې څوک بیمار وي یا د هغه په سر کې څه تکلیف وي او د هغه سر د تکلیف د وجې نه سر خریل غواړي، نو د فدیې فتح ورباندې دی 3 روزې ونیسي، یا د صدقه او خیرات ورکي په کم 2 سیره غنم یا 2 عمره پیسې، او یا قربانی دیو کی په دې 3 وانو کې چې ورته کم یو کار آسانی هغه دیو کی، که 3 روزې نه وي شي او که صدقه ورکوي او که قربانی کوي شي. په دې آیات مبارکه کې د حج بیان دی. مخکې هم د حج بیان په سورة بقره
125 نواخلا تر 128 آیات پورې، یعنی د 125 آیات نواخلا تر د 128 آیات پورې، او دغه شان سورت بقره 158 نمبر آیات کې هم د حج او د عمرې ذکر تیر شوی. حج دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن او د اسلام یو اهم فرض دی، او د قرآن پاک په ډیرو آیاتونو او په ډیرو احادیثو مبارکو کې د حج او د عمرې ذکر راغلی دی. حج چون کې په درې قسمه دی. یو حج ته حج افراد وي. حج افراد دی ته وي چې یوازې د حج نیت وکړي او صرف د حج دپاره احرام وتړي، د عمرې پکې څه ذکر نه وي، نو دې ته حج افراد وي. دویم نمبر حج قران دی، هغې ته حج قران وي. حج قران دا هغه حج دی چې یو انسان د حج اراده وکړي او د عمرې ورسره وکړي او نیت کې دواړه راولي په یو احرام باندې، چې په دې یو احرام باندې به حج کومه او به عمره کوم، نو دې ته حج قران وي. خو دغه احرام کې دا مسله ده چې دا احرام به اله کولاوي کله چې حج چې کم دی نو ختم شي. دریم نمبر حج تمتع دی، هغې ته حج تمتع وي. حج تمتع دا هغه حج دی چې د میقات نه داسې نیت وکړي چې نیت می د عمرې او د حج د دواړو دی، خو په جدا جدا احرام سره. او چې کله د عمرې افعال پوره کی نو بیا احرام کولو کی. کله چې بیا 8 تاریخ د ذوالحجې راشي نو د مینا ته د تلو په وخت کې د حج احرام په حرم شریف کې وتړي، بل ځای ته بیا نه ځي. نیت کې د داسې ویلو چې زه حج او عمره دواړه کومه، نیت یې دغه ځای نه تړلی دی، خو په جدا جدا احرامونو کې. نو هلته چې ورسي عمره یې وکړله، بیا ورځې حج ته پاتې دي، احرام دې کولو کی او بیا دې په حرم شریف کې په 8 ذوالحجه باندې احرام وتړي د حج دپاره. حج تمتع د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې افضل دی او آسان هم دی. که حاجی یا عمرې والا احرام تړلی وي او دې بند کړی شو د عمرې یا د حج نه په لاره باندې څه وجه راغله او دې بند شو، یا د بیمارۍ وجه ده یا د حکومت پابندي لګېدلې ده یا نور څه وجه ده او دې حصار شو، بند شو، نو قربانی با وکي او احرام با کولو. او که څوک بیمار شو یا په سر کې یې څه زخم یا درد شو او یا بل څه تکلیف وي او سر خریل ولا پکار وي، د خپل وخت نه مخکې
نو سر دې اخري او فدیه دې ورکي 3 دیار وجونی سی یا د صدقه فطر د سرسایا عمره غنم یا پیسې ورکی صدقه دي او یا د یو چیلې یا چیلې ذبح کی واتم الحج او پورا کې حج والعمره او عمره لله خاص د الله تعالی لپاره فإن احصرتم پس کچری را منې کړی شوی تاسو د حج یا د عمرې نه فمستیسر من الهدي نو لازم دی هغه څیز چې آسان وي د قربانۍ نه ولا تحلقوا رؤوسکم او مخره خپل سرونه حتی یبلغ الهدي محلا تر دې چې ورسیږي قربانی خپل ځای ته یعنی مینا ته فمن کان منکم مریضا بیا څوک چې وي د تاسو نه بیمار ناجوړ وي او به اذن من رأسه یا هغه ته څه تکلیف وي د سر ففدیه نو فدیه دی ورکی من صیام در وجونا او صدقه یا د صدقین او نسک یا د قربانین یو صحابی دغه شانتی سپګې ته نه چې کم دینو په دې مخ او په دې تندي باندې را روانې وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې دا سپګې تا نه تنګي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې تنګ کړې ما وی سر اخرایا او قربانی وکړه او که قربانی نشي کولی نو صدقه فطر ورکا او که صدقه فطر هم نشي ورکولی نو بیا خیر د روجو نیسي نو دلته کې په آیات مبارکه کې لومبي د روجو ذکر دی او یا د صدقې او یا د قرباني خو که په دې درې واړو کې چاته کم یو آسانو نکولی شي واتم الحج او پورا کې حج والعمره او عمره لله د الله تعالی لپاره فإن احصرتم پس که چرې رامنې کړې شوې تاسو بند کړې شوې حصار کړی شوی د حج یا د عمرې نه فمستیسر من الهدي نو لازم دی هغه څیز چې آسان وي د قربانۍ که ګډې او که چیلي وي ولا تحلقوا رؤوسکم او مخره خپل سرونه حتی یبلغ الهدي محلا تر دې چې ورسي هغه قرباني خپل ځای ته فمن کان منکم مریضا بیا څوک چې وي د تاسو نه بیمار او به اذن یا هغه ته څه تکلیف وي من رأسه د سر ففدیه نو فدیه دی ورکی من صیام د روجو او صدقه یا د صدقین او نسک یا د قربانی واتم الحج او پورا کړی حج والعمره او عمره لله د الله تعالی لپاره فإن احصرتم پس که چرې رامنې کړی شوی تاسو د حج یا د عمرې نه فمستیسر من الهدي نو لازم دی هغه څیز چې آسان وي د قربانۍ نه ولا تحلقوا رؤوسکم او مخره خپل سرونه حتی یبلغ الهدي محلا تر دې چې ورسیږي قرباني خپل ځای ته فمن کان منکم مریضا بیا څوک چې وي د تاسو نه بیمار او به اذن من رأسه یا هغه ته څه تکلیف وي د سر ففدیه من صیام نو فدیه دی ورکي د روجو او صدقه یا د صدقې او نسک یا د قرباني